طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې دوه غړي په ډزو وژلي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو دپاره لوی افغانستان چینل سبسکرایب کړئ. طالبانو په پنجشیر ولایت کې د مقاومت جبهې دوه غړي په ډزو وژلي دي. پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې طالبان د دغه ولایت په پیریان ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې دوه غړي له نیول کېدو وروسته په ډزو وژلي دي. سرچینې هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان یکشنبې د غبرغولې پر 15مه د محمد شاه زوی یې چې د مقاومت جبهې غړي وو وژلي دي. طالبانو څو ورځې وړاندې هم د مقاومت جبهې درې غړي له نیولو وروسته وژلي وو. دوستانو دا و زموږ د دې ساعت چمتو کله خبر. تر بیا ښې چارې.